मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम بچه اندېښنه کې راګیري څه مسله ده؟ بابا جي مسله خو ډېره غټه مسله ده. دا کله کله چې سایکل پټ کړو بېچاره ته ووایي چې دا بابا ډېر رسېدلي پیر دی او ته دروښې دی به یې سایکل پیدا کړي. بالکل صحیح ځای ته راغلی بچې چې سپیکر ونه کړي داسې کار به وکړي بچې چې دې مزار نه بار شي که نه دغلته به له مخې له 3 لارې راشي. لومبنۍ به پرېږدي، دویمه به پرېږدي، په درېیمه لاره به ورشي. چې ورغلي مخکې به له 3 کوره راشي. لومبنۍ به پرېږدي، دویم به پرېږدي، په درېیم کور به وردن نه شي. چې په درېیم کور وردن نه شي په هغې کې به 3 کمرې لومبنۍ به پرېږدي، دویمه به پرېږدي، په درېیمه کمره به ورشي. په 3 کمره کې به 3 صندوق وي. په درېیمه کمره کې به 3 صندوق وي. لومبنۍ به پرېږدي، دویم به پرېږدي، درېیم صندوق به کولاو کړي. هغه صندوق کې به 3 البم وي. لومبنۍ به پرېږدي، دویم به پرېږدي او درېیم البم به راوالي. هغه البم کې به زما انډیا تصویر وي. زما د خپل انډیا په سر قسم وي که زه ستا غل مالیدلي پاسه مړه وایي داسې د ټایم خراب کوئ زه بل چا ته ووایم پولیس کې راپور وکړم مسلمانه علیکم داود شاه صاحب. وعلیکم السلام منجوم. وای بچې څه مسله کې راګیري؟ ستا خو مې ډېر اورېدلي وو ویل ته یو ډېر رسېدلی فیر دی په هر څه باندې پوهېږي. صحیح ځای ته راغلی بالکل بچې. ما ته یو مسله ده. څه مسله ده بچې؟ نو چې هغه مسله به حل شي که نه؟ بالکل به حل کېږي. صحیح ځای ته راغلی. ته د علي شاه ډبل 07 وای بچې. بیا خو ټیک ده. دا چل دی زه چې د شپې شي ما له خوب راځي. اوهو د ورځې له خوب نه راځي. داسې کار کوه بچې د شپې چې کله سملې که نه نو نور ته سمله ښه نو دا څه نمبر راغي دا چې کله اوده شي بیا هغې نه بعد پخپله راخېږي بیا. دوی مسله دا چې کله په لار روان یم د خپې رانه مخکې روان یم. نو به داسې کار کوه چې کله د نخپې مخکې روان یې که نه نو داسې په قلاره قلاره وروسته کوه اورې بیا به نه ځي مخکې. بیا به زه ټیک شم انشاءالله ټیک به شي. داسې کار دی دا تعویض در کوم خو چا ته وایه مه دا واله دا مې د ملتان نه راوړی دی چا ته وایه مه دا په اوبو کې ځان ته واچې او دا به وڅکي چې دا کله وڅکي که نه او اوده شي نو انشاءالله د قیمت په ورځ به راپاسې بیا نو دا مزې په قبرستان کې اسمان د خلک پیر وایي پیر داود شاه صاحب نور بانګور نور بانګور نشته دا نشته څه کار وشو ښه بچې ولې داسې پریشانې سر راسې ګورم ته راځې د قبر ته مسلسل دواګانې کې د اخر دي څوک بچې یاره پیر صاحب څومره په خوښه مې واده کړی و او د چینه نه مې ځان سره راوستی وه او هفته پس وفات شوه نو زه اوس څه وکړم خفه به نه یم بچې دا خو په هر څه دي کړي چې د چینه شا ډېره زر ایکسپایر کېږي ته د چینه نه ولې راواده کولی دي خو بس دغه لږ دوی الله حق الله حق سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی دا څه مسله دی ماشوم ته؟ ما کشر ورور دی دی خبرې نه شي کولی. خبرې نه شي کولی؟ او که نه زه په تا ناز کوم بیبو 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 زیم بیبو